دمړي پسې دا اول ورځ خراج جایز دی. پس دلیل بعض مولان وایي د مړي په کور کې 3 ورځې پورې خوراک حرام دی. هغه مولان چې دا خبره کوي چې د مړي په کور کې خیرات حرام دی، نو تاسو ته آسانه طریقه دا خیم، خبر هغه مولا کړي یو غواړي مونږ نه دستا سوډه رسادګي ده. اوري هغه مولا ته ویلي دي چې د مړي پسې 3 ورځې کې خیرات حرام دی. تاسو هغه مولا ته ورشئ چې تاسو کوي چې مولانا دا حرام څه ته ویل کیږي، دا حرام وایي څه ته. اب تا وی حرام دی تو وی الحرام ما حرم الله فی کتابه. ترمذی کې حرام دا تعریف شوی دی، الحلال ما حل الله فی کتابه والحرام ما حرم الله فی کتابه وما سکت عنه فهو مما عفا عنه. حلال غری چې قران او ته حلال ویل، حرام غری چې قران حرام کړی دي، کم نه چې قران او حدیث چپ پاتې شوی دی هغه ګوره عفا دی، هغه جایز دی. فقهاء سوی حرام ستوي ما ثبت بدلیل قطعی نهیه، فقطعی دلیل باندې نهی ثابتයි. رسول الله مبارک ویلی په یو متواتر روایت کې چې دا کار مکوئ، یا قران ویلی چې دا مکوئ، یا اجماع راغلی چې دا مکوئ. ناغه مولا ته دا قران د اخلاص کا دا الحمد نه تر والناس پورې وای دا آیت ما ته وخایا چې زه غلام حضرت مولا ته پیش کما چې دی آیت ویلی چې تاسو اول ورځو کې خیرات مکوئ. کچا درته دا حدیث یا دا آیت یا دا اجماع یا دا فقه داسې قول چې تاسو خیرات مکوئ په حرام ثابتېږي نه، د فقه په قول حرام نه ثابتېږي. حرام هغه چې دلیل قطعي کې نه ثابتයි، حدیث متواتر به پیش کړي، اجماع متواتر به پیش کړي، قران به پیش کړي. کچا دا پیش کړي چې خدای ویلی یا رسول الله ویلی یا صحابي ویلی چې تاسو دې 3 ورځو کې خیرات مکوئ، تاسو ټول په دې گواو سي په ورځ به غلام حضرت مولا یا وابي کیږي او که وهابي نشو نو دغل ته دا جبه کټ کوي او تاسو به پرې کوي بیا دا نشته. نو تاسو هغه نه تاسو نه کوي، موږ نه تاسو خبر هغه کړي تاسو ته وکړي چې چا ویلي چې حرام دي، ته ورته حرام وای. کته ورته حرام وای ته خود ځان نه یو بانی شارع جوړ کړه، ته پیغمبري چې شي ته حرام وای، محمد رسول الله ستره وای ته زما حاجت نشته. نو عرض می دا کو چې صدقات دا هغه مامور به اشیاء دي چې په دې باندې توقیت او ټیم شارع نه ټاکل. کم یو شی چې هغه ته شارع ټیم نه ټاکل هغه د اوس نه نیولې تر مرګ پورې تکول شي. قران سوی انفقوا من قبل ان ياتي احدكم الموت، تاسو خیرات کوئ تر هغه پورې چې یو کس ته مرګ راځي، نو ستاره پیدایش نه نیولې تر مرګ پورې ستاره خیرات ټیم دی. دا څنګه دی راغلی چې ګنې دا ورځې کوو دا مکو. ته چې ژوندې ته صدقه کې مړ خو نه کوي، مړ خو سم مړ شو. ته چې خیرات کې ستاره پیدایش نه تر مرګ دا صدقات او ټیم دی. البته کایو سره دا سی وای چې دغه وخت کې ثابت نه دی یا د رسول الله مبارک په زمانہ کې شوه نه دی، نو یا ساتي یو ملمستیا ضیافت ده یو خیرات ده. ضیافت ملمستیا ناروا ده خو حرام نه ده، خو مکروه ده. دا غي حرمت هم څوک نشي ثابتوله، د ضیافت حرمت څوک نشي ثابتوله. ضیافت او ملمستیا مکروه ده. او خیرات چې کوم نه دا روا ده. دا ابو داود شریف حدیث ده، نبی علیہ السلام یو جنازې تلاړه دیریتا اکم سره چې وفات شوه د دوه روایت دي. یو کې دارازي جاءت امراه یو زنانه رااله، دا یو نو ویل چې دا هغه مړي زنانه ده او کده بل مړي ده. خو بل روایت کې راځي چې حلوی کبیر دا روایت راخسته جاءت امراته، دا کومه زنانه چې کوم خاوند وفات شوه د دغه سړي خزراله او نبی علیہ السلام ته ما خیرات کړه دې ما سره لار شي. کدا اولی ورځ خیرات ناروا وي نو جواب راکړي رسول الله باندې زنانه سره دې دسترخوان ته تلو، جواب راکړي ورته ویلو چې دا بدعت دی کنه نظم در سره. رسول الله مبارک روان شي کور ته ورغ، دسترخوان ته کېناس، روټۍ چې اوچته کړه دا چیلې به اجازه ته حلال شوی. وېدا څنګه حلال کړي؟ وېدا غونډې می چرته تلو چې واپس راشي بیا پیسې ورکوم. وېدا موږ مشکوک شیان نه خورو، دا چرته په جیلیانو باندې وخوره. دا محمد رسول الله دا علم نه قربان
ا د دې زمانه وهابیانو پنځپیریانو نه خبرو هغه پادیره کوم پدې خبرو چې دا چيله به اجازه ته حلال له هغه زینه کې ګرځیدلې بیا په پنځپیریانو ویلې کدا ولې ورته خیرات روا نو رسول الله بتله وکړه ګور چې لاندو نه رسول الله مبارک لاړ حاضری وکړه دا پنځپیریانو خلې مات کړې وې ځکه نه خو چې مشکوک او به اجازه ته حلال شي واپس لاړ صریح دلیل لري چې په اولو شپو کې خیرات کول دا ناجیز نه دي